سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. د خوړو څښو د روژې تر څنګ به مو له بدګړو هم روژه نیولې وي. ښېګړې به کوئ او د ژوند له وړو خوندونو نه به زښته ډېر خوند اخلئ. ځکه ژوند د وړو خوندونو یو ستر خوند دی، یوه غټه ټولګې ده. نن تاسو ته د غاښونو د سپینوالي په اړه باندې یوه ویډیو جوړوم. یوه نوې فارموله ده. تاسې به په یوټیوب کې په دې اړه باندې ډېرې زیاتې فارمولې لیدلې وي. ډېری داسې دي چې هغه سایډ افیکټ لري. مثلا سوډا، لیمو او د غاښونو کریم دا څیزونه چې هغه وری شړوي. ما داسې یوه نوې فارموله درته پیدا کړې ده چې ما هغه د خپلې کورنۍ لپاره اصلا پیدا کړې وه او موږ تجربه کړې ده په خپل ځان باندې. فقط په یو څو شیبو کې ستاسې غاښونه سپین درځلولی شي هغه. او دا داسې نه ده چې هره ورځ تاسې باید وکاروئ. یوازې په اونۍ کې یوه ورځ دا کارولی شئ او غاښونه مو سپین پرې ځلولی شئ. نو زه هر وخت ملګرو ته وایم چې تاسې د ژوند له وړو خوندونو نه زښته ډېر خوند واخلئ، ځکه همدا واړه خوندونه دي چې د ژوند ستر خوندونه جوړوي. نو راځئ چې تاسو ته فارموله در وکړم. ملګرو زموږ مواد دا دي تیار دي. دغه 3 دانې د وږي غوټې وي، موږ مخکې له تراشک نه ویستلې دي، تیار یې ماده کړي دي. تاسې هم 3 غوټې یا څومره چې په خپل اندازه باندې جوړولی شئ. دا هم د کوپرې تیل دي، کوکونټ آیل چې موږ تاسې ورته وایو. لومړی به دا یوه قاشوغه پکې واچوو. دا خو په کابل کې هوا یو څه سړه ده، نو دې وجې نه دا هغه ویلې نه دي ټینګ شوي دي، مایع نه دي. نو تاسې مایع هم د دې پیدا کولی شئ. تر څنګ یې موږ او تاسې دغه ده دلته هغه هم لرو لیمو به هم پکې واچوو. زموږ دا لیمو ډېر ښه لیمو دم نه، خو خیر تاسې کولی شئ ښه لیمو پیدا کړئ. یوه قاشوغه یا څومره چې تاسو د موادو په اندازه باندې وي همغومره دا پکې اچولی شئ. نو ملګرو موږ دغه د کوکونټ آیل هم پکې واچوله، خو مې تاسو ته وختي وښودو چې دغه شی دی د کوکونټ آیل. دا مایع نه دي. تاسې کولی شئ چې دا بیا په بازار کې د دې دا ټینګ شوي دي، په ژمي کې دا رقم شوي دي. تاسو داسې هم پیدا کولی شئ چې هغه بیخي نري وي او هغه پکې واچوئ. موږ دا پکې واچول. بیا پکې کریم هم موږ اچوو په دې کې خپل اندازه باندې، څومره چې تاسې غواړئ څومره کریم پکې واچوئ، په همغه اندازه باندې کریم هم پکې اچولی شئ. تر څنګ یې موږ تاسې په دې کې مالګه هم اچوو. مالګه هم په اندازه اچوو یا د همدغې قاشوغې په اندازه باندې، څومره چې تاسې خپل مواد جوړوئ د همغو په اندازه باندې. او دا بیا راخلو ښه سره مکس کوو دا ټول شیان، هم د غاښونو کریم، هم وږه، هم د لیمو اوبه او هم مالګه په دې کې اچولې ده. چېرته ستاسې دا مواد څومره اندازه کې جوړ کړي وي، که هغه پکې کم او زیات وي کولی شي مثلا د لیمو اوبه نورې هم ور زیاتې کړئ د خپلو موادو په اندازه باندې، او که بیخي ورته برابر وي خو ستونزه بیا نشته. البته اول به تاسې دغه وږه له تراشک نه هرومرو باسئ. کریم ستاسې په خوښه دی، هر رقم کریم چې تاسې په کور کې لرئ هغو نه استفاده کولی شئ. موږ مالګه هم د دې لپاره ور اچولې ده چې هم یې خوند برابریږي او هم د غاښونو د سنسیټیویټي او حساسیت له منځه وړي. کوکونټ آیل هم د دې لپاره ور اچولي دي چې هم د دې هغه بوی ختم کړي د وږي او د دې، او هم دا د خولې خوند ستاسې برابر کړي. دا دی ستاسې کریم بالکل 100% آماده شول. دا مکس کریم دی، په هفته کې یوه پیره تاسې کارولی شئ. تاسې کولی شئ د خپلې اندازې مطابق جوړ کړئ. مثلا څو کسانو ته که کورنۍ ته جوړوئ دغسې لږ زیات جوړوئ، او که یوازې ځان ته جوړوئ مواد په همغه اندازه باندې کم پکې کاروئ. تاسې کولی شئ دا د یوه ورځ نیمې لپاره په یخچال کې ساتلی هم شي او بیا استفاده ترې کولی شئ. دا ښه سمسئ مکس شول. اوس تاسې کولی شئ دا په برش باندې همداسې راواخلئ او غاښونه هم سمسئ پرې برس کړئ. تر ټولو مهمه خبره دا ده هر وخت هم چې غاښونه برسول هرومرو تاسې ورسره دغه ټنګ کلینر د دغه طرف چې کوم ده د برستې باندې مې ژبه هرومرو مو ژبه پرې پاکوئ. ژبه مو چې پاک کړه د خولې بوی هم له دې سره بیا ورکېږي. په دې باندې مخکې هم موږ یوه ویډیو جوړه کړې وه زموږ په چینل کې، هغه هم تاسې کتلی شئ. په دې هیله چې تاسې له دې مکس کریمونه ګټنه وکړئ، خوند ترېنه واخلئ او غاښونه مو پرې وځلوئ. او یوه خبره مو هیره نه شي چې هر وخت خواپاکې اوسئ، ځکه خواپاکې انسانان ښه ښکاري. او یوه آخري خبره، هر غاښ لکه یو الماس هومره ارزښت لري. لطفا د لسو افغانیو د نسوارو او سګرټو یې مه خرابوئ.